د هیواد په سویل زابل ولایت مرکز خالات او شاجوی ولسوالۍ کې د برېښنا انرژي دوه مهمو سب سټیشنونو جوړولو چارې په اوسط ډول تر 15 سلنې کاري پرمختګ لري. د دوه سب سټیشنونو چې د غزنی کندهار د 200 کیلو وولټ برېښنا لیږدمزي پر مسیر پراته دي په ټولیز ډول 40 میگا واټ ظرفیت لري او د برېښنا انرژي جذب او لیږد سره مل به تر 40 زره کورنۍ په مرکز خالات او شاجوی ولسوالۍ کې له برېښنا انرژي څخه برخمنې کړي. د پروژې ټول کارونه د ASTM سټنډرډونو او د الکتریکل بخش د IEC سټنډرډونو مطابق مخته روان دي او د هغه سټنډرډونو مطابق کارونو نظارت کیږي و فعلا کاری نصب تجهیزات‌های مهم از قبل بوشینگ‌های ترانسفورمر و خود اکسسوریز ترانسفورمر و بیم‌های بالای گانتری تاور جریان دارد. پاینده کې مثلا که فابریکو ته کارخانو ته کولای شي چې مثلا د برېښنا نه استفاده وکړي نو دا به ډېره یو حیاتي خبره ده. اوس مهال د دې سب سټیشنونو چارې په ساختماني جوړښتونو تجهیزاتو نصب کنټرول خونو او اړوند بېلابېلو برخو کې په چټکۍ سره دوام لري چې د اساسي کړنو په دوام یې د سیمې وګړو په ګډون لسګونو تنو ته کاري زمینې برابر شوي. موږ دلته ډېر خوشحاله یو چې دلته په کار باندې مصروف یو غواړو چې نور پروژه هم زیاد شي مقصد دا زمونږ ټول ځوانان په کار باندې مصروف هستن. ما در این پروژه که زیاد باشه چی در اینجا باشه چی جای دیگه باشه ما خیلی خوش هستیم راضی هستیم که مثلا این کارا صورت بگیره آبادی کشور بسیار زیاد راضی است. زابل ولایت مرکز خالات له کلونو را په دې خوا د ملي شبکې له ډډمنې انرژي څخه بې برخې دی. دلته د حرارتي ماشینونو پر مرسته تمرینونکې انرژي له یو پلوه په لوړ لګښت تمامېږي او له بل اړخه په دوامداره بڼه ثبات نه لري. دا د زابل د ولس د خلکو لپاره هم ډېرې اسانتیاوې دي او خو د برېښنا لپاره هم ځکه زابل چې د عمومي برېښنا سره وصل سي یو خو هغه اعتمادي ده 24 ساعته ده دوهم کومه تعرفه چې د حرارتي برېښنا ده نسبت و هغه ډېره جګه ده نو هغه تعرفه به هم ډېره راټیټه سي او که کوم څوک وغواړي چې برېښنا ته لاسرسی ولري نو هغه ته موږ کولی شو تر ډېره حده د ډېرو خلکو ته برېښنا ورسوو. حرارتي برېښنا کې موږ دغه نه توان نه لرو چې ډېرو خلکو ته برېښنا ورکوو. د خالات ښار اوسیدونکي د سب سټیشنونو چارو بشپړوي ته خوښ دي او هیله مند دي چې هر څومره ژر به له ارزانه او ډډمنې برېښنا څخه برخمن شي. مثلا د کپړې د ماشین کار ځینې اخیستی سي د اوبو د راپورته کولو کار ځینې اخیستی سي د دیګ پخلي کار ځینې اخیستی سي د ډوډۍ کار ځینې اخیستی سي نن سبا سلطنونه ټول په دې شي باندې دي په بجلي باندې دي. که دلته دا برق راورسي موږ لپاره موږ به ډېر فایده دا خلک دا خلک غریبانان خلک به ټول پر کار سي هر څه کار به سره برابر سي په کارو به سي برق نه کار په یو سړی کار نه سي. د دمنې ول دا چې د مرکز خالات او شاجوی ولسوالۍ د برېښنا انرژي سب سټیشنونو پروژې د تیر نظام نیمه کاره پاتې پروژې دي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې د 150 میلیون افغانیو په مالي لګښت د بشپړولو په تکل کې ده. د سب سټیشنونو د ملي شبکې حلقوي جوړښت په بشپړولو کې اساسي مرسته کوي او همداراز زابل ولایت د لومړي ځل لپاره له ملي شبکې سره وصلوي څو دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه روغتیا او پوهنې سکتور او ګڼو نورو برخو کې د ودې لپاره اساسي بستر وغوړېږي.